سلامونه وخت مو پخیر. نن یک شنبه د اقراب یا لړم 28 او د نومبر 18 نیټه ده. په موکړې د موج نیوز خبري ټولګي ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په ایران کې د اعدامونو لړۍ. ایران د یو افغان په ګډون 10 کسان اعدام کړي. ملي تدارکاتو کمیسیون د نږدې 15 میلیارډو افغانیو په ارزښت د 20 پروژو قراردادونه منظور او د 8 نورو پروژو قراردادونه تعدیل کړل. له ایران څخه افغانستان ته د 1000 افغان بندیانو د لیږد بهیر پیلیږي. او شي جین پینګ وایي د امریکا نوې ادارې سره همکارۍ ته چمتو یو. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان خبر ورکړی چې د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې 10 کسان اعدام شوي دي چې پکې یوه ښځه، 2 کردان او یو افغان وګړی خالد تاجک شامل دی. دغه کسان د مخدره موادو او د قتل په تورونو اعدام شوي دي. له ایران څخه افغانستان ته د 1000 افغان بندیانو د لیږد بهیر پیلیږي. د ایران عدلیې وزارت سرپرست عسکر جلالیان او ورسره مل پلاوي د زندانونو او د چارو د ادارې له عمومي رئیس مولوي محمد یوسف او د دې ادارې له نظامي مرستیال قاري حبیب الله بدر او نورو مسؤلینو سره لیدنه کړې ده. د زندانونو چارو ریاست په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې له ایران څخه د افغان بندیانو د انتقال پر بهیر او په دې برخه کې د همکارۍ په اړه دوه اړخیزې خبرې شوي. د زندانونو چارو د تنظیم عمومي رئیس مولوي محمد یوسف میستري د ایران د اسلامي جمهوریت هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ زیاته کړه دغه ریاست نړیوالو څارونکو بنسټونو، سره صلیب او رسنیو ته د دې امکانات برابر کړي چې د هیواد له زندانونو څخه لیدنه وکړي او تمه لري چې په ایران کې هم د افغانستان د زندانونو وضعیت د ډاډ وړ وي. هغه زیاته کړه ایرانی پلاوي ډاډ ورکړی چې 1000 تنه افغان بندیان به افغانستان ته وسپاري. په ورته وخت کې ویل شوي چې څه باندې 6000 افغانان د بېلابېلو جرمونو په تور د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ غونډه وشوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د نږدې 15 میلیارډو افغانیو په ارزښت د 20 پروژو قراردادونه منظور او د 8 نورو پروژو قراردادونه تعدیل کړل. دغه غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د یادې غونډې له اجنډا سره سم 40 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 20 پروژو قراردادونه منظور، د 8 تعدیل، د 4 لغو او د 8 نورو پروژو د قراردادونو د بیو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو له ګټونکو شرکتونو سره بیا ځلې خبرې اترې ترسره او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمیسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. په منظور شوو او تعدیل شوو پروژو کې د غزني ولایت د سلطان بند بیا رغونه، په کابل ښار کې د یو شمېر داخلي سړکونو ترڅنګ د تهیه مسکن 2 نمبر بلاکونه، د لوګر او کندهار ولایتونو د استیناف محکمو ودانۍ، په مختلفو ولایتونو کې د اړتیا وړ برېښنایي وسایل او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. د یادونې ده چې دا ټولې پروژې د اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د مالیزیا هیواد لپاره د اسلامي امارت له سفیر نقیب الله احمدي سره لیدلي دي. سیاسي مرستیال په دغه لیدنه کې ویلي مالیزیا کې د میشتو افغانانو ستونزو حل ته د لومړیتوب ورکړل شي. مولوي عبدالکبیر په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او پر دغه برخه کې له افغان سفیر څخه د لا نورو هڅو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په مالیزیا کې میشت افغان سفیر کابل ته دغه هیواد د پلاوي سفر ته په اشارې سره وویل کابل ته د مالیزیایي پلاوي سفر مهم او د دواړو هیوادونو پر اړیکو مثبت تاثیرات کړي دي. په ورته مهال د مالیزیا پر شمول د افغانستان اسلامي امارت د نړۍ له یو شمېر نورو هیوادونو سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پیل کړي او مرکزی حکومت رهبري هڅه کوي له ټولو هیوادونو سره په هره برخه کې خپلې اړیکې غښتلې او پراخه کړي. د افغانستان دفاع ادامي وزارت د ریل پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په مشرۍ او پلاوی د ایران اسلامي جمهوریت د ریل پټلۍ د ادارې په رسمي بلنه د همکاریو د پراختیا په موخه دغه هیواد ته سفر وکړ.
د فواید عامې وزارت د خبر له مخې د دغه سفر په ترڅ کې به د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ایران د ریل پټلۍ له اداري او نورو اړوندو بنسټونو سره د یاد سفر په ترڅ کې وګوري. خبر زیاتوي صاحبزاده به له دغه هیواد سره د ترانسپورت د زیاتوالي او د خواف هرات د اورګاډي پټلۍ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. د یادونې وړ ده چې اوس هم د خواف هرات د اورګاډي له لارې سوداګریز توکي لیږدول کیږي او د دې لارې ځینې برخې تر کار لاندې دي. مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارت د افغانانو د ستونزو د حل مسؤلیت لري. نوموړی چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د یادې څرګندونې د خوست ولایت د میشت تڼي قوم له یو شمېر مشرانو سره په لیدنه کې کړي دي. په یاد لیدنه کې قومي مخورو او مشرانو د ولسونو د ستونزو د حل په برخه کې د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت هڅې وستایلي او ترڅنګ یې د حکومت او ملت ترمنځ د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې دوی هر وخت د اسلامي امارت سره اوږه پر اوږه ولاړ دي. د دې ترڅنګ یادو مشرانو په خپلو سیمو کې د څړ ځایونو ودانیزو پراختیایي چارو د پیل او یو شمېر نورو موضوعاتو د حل په موخه خپل وړاندیزونه د مولوي عبدالکبیر سره شریک کړل. په ورته وخت کې بیا د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر قومي مشرانو او مخورو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل اسلامي امارت د اسلامي نظام په توګه ټولو افغانانو ته د خدمت کولو او د خلکو د ستونزو د حلولو مسؤلیت لري او همدې چارې ته د رسیدو لپاره شپه ورځ خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. نوموړي همداراز زیاته کړه اسلامي امارت په بنسټیزه توګه د ټولو افغانانو ستونزو د حل لپاره اړینې لارې غوره کړي او د هیوادوالو ټولو ستونزو ته به رسیدنه وشي او ترڅنګ قومي مشرانو او مخورو ته ډاډ ورکړ چې شته ستونزې او وړاندیزونه به یې د اړوند ادارو سره شریک کړي او د حل لارې چارې به ورته وګوري. د یادونې وړ ده چې مولوي عبدالکبیر د دې وړاندې هم د هیواد د یو شمېر نورو سیمو قومي مشرانو مخورو او ځوانانو سره لیدلي او پر بېلابېلو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي دي. مالیې وزارت وایي تیره میاشت د هیواد ګمرکي چارو 18.8% پرمختګ کړی. د یاد وزارت مسؤلین وایي چې په تیرې تلې میاشت کې د هیواد په ګمرکي چارو کې 18.8% پرمختګ شوی دی. په همدې موخه د ګمرکونو او عوایدو مرستیال مفتي عبدالمتین سعید په مشرۍ د یادې میاشتې په لړ کې په ګمرکونو کې د ترسره شویو چارو په موخه د تخنیکي چارو ارزونه وشوه. په یاده ناسته کې د عوایدو د راټولېدو د هیواد په ګمرکونو کې د ترسره شوې سوداګرۍ د وارداتي توکو د ګمرکي ارزښت او د سوداګریزو محمولو د شمېر او ثبت شوي وزن په اړه بشپړ معلومات د غونډې ګډونوالو سره شریک شول چې له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ګمرکونو چارې 18.8% مثبتې ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ په جوړه شوې ناسته کې د وړاندې شوي راپور پر تړاو هر اړخیز تخنیکي بحثونه ترسره شول او په ورته وخت کې د چارو د لا پرمختګ په مخه د ولایتي ګمرکونو د مسؤلینو ستونزې او وړاندیزونه هم واوریدل شول چې د اړونده کسانو له لوري د ستونزو د حل ډاډ ورکړل شو. بلخ کې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د سمنټو کارخونه جوړیږي. د یاد ولایت ځایي مسؤلین وایي چې دغه کارخونه د 2 افغانانو او چینایي شرکتونو له لوري د 200 میلیونه ډالرو په لګښت سره جوړیږي. د بلخ مرستیال ولی مولوي نورهادي ابو ادریس رسنیو ته ویلي چې یاده فابریکه به په 300 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د یو کال په موده کې به پکې 1 میلیون ټن سمنټ تولیدیږي. د نوموړي په خبره د دغه کارخونې په جوړېدو سره به د افغانستان په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو د سمنټو اړتیا پوره شي او شاوخوا 1000 کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابره شي. پکتیکا کې د شاوخوا 15 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو 2 شبکې جوړې شوي. د یاد ولایت مسؤلین وایي چې د اوبو رسولو دغه شبکې د دې ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري او د یونیسف دفتر په مالي مرسته جوړې شوي چې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو یادې شبکې د پکتیکا ولایت په برمل او شکین ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په یادو شبکو کې د 9 مترو په ژوروالي د 2 څاګانو کیندل، د 20 متره مکعب اوبو د ظرفیت په درلودلو سره د 2 زیرمو جوړول، د 2 سولري تختو لګول، د 4501 مترو په اوږدوالي د پایپ غځول او د 180 نلونو لګول شامل دي. مسؤلین وایي په نوي جوړ
شوو شبکو سره به د یادو سیمو شاوخوا 214 کورنۍ د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. په ورته وخت کې د یادو سیمو اوسیدونکي د دغه شبکو پر جوړېدو خوښي څرګندوي او د دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه هم کوي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم په یو شمېر نورو سیمو کې ورته شبکې جوړي او په ځینو لا هم کارونه روان دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ یو بهرني خبر ته. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایډن سره د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پیسفیک اقتصادي همکاریو په څنډه کې ولیدل. شي جینګ پینګ د امریکا له نوې ادارې سره د همکارۍ چمتووالی وښود، په داسې حال کې چې تمه کېده بایډن به له هغه وغواړي چې شمالي کوریا او د روسیې د جګړې په اړه خپل دریځ بدل کړي. پینګ همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې د امریکا محافظه‌کارانه پالیسي به د دواړو هیوادونو اړیکې اغېزمنې کړي. اوس هم پام وکړئ یو څو سپورټي خبرونو ته. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نیپال څخه ماتې وخوړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ یاده سیالي تېره شپه د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې پیل شوه چې مقابل نیپال لوبډلې 2-0 ګولونو په توپیر سره وګټله. د افغانستان او نیپال ترمنځ دغه لوبه د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وه چې تاجکستان په دوشنبې ښار کې ترسره شوه. د مسؤلینو په خبره دغه لوبې د تاجکستان، نیپال او افغانستان ترمنځ ترسره کیږي چې دوستانه بڼه لري. او د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو پر وړاندې سیالي ترسره کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دغه سیالي سبا دوشنبه د افغانستان پر وخت سهار 10 بجې په دوبۍ کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ یاده سیالي داسې مهال ترسره کیږي چې افغان لوبډلې په روانه 3 اړخیزه لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه ګټلې ده. افغان لوبډلې دغه سیالي د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړه چې پکې سیالي لوبډلې ته د 100 منډو په توپیر سره ستره ماته ورکړه. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.